لما بو تاسو کله هم دا نه وي اورېدلي چې زما ویډیو در سره شیر کړئ، لایک یې کړئ، خو دا ویډیو د ثواب په خاطر چې څومره شیر کولی شئ در سره شیر یې کوي. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لنډه پیژندنه. نوم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، د پلار نوم عبدالله، د نیکه نوم عبدالمطلب، د کورنۍ نوم هاشمي، د مور نوم امینه بنت وهب، د رضایي مور نوم حلیمه سعدیه، د لومړۍ مېرمنې نوم خدیجة الکبرى، د لومړۍ مېرمنې د پلار نوم خویلد، د قوم نوم قریش. د زیږېدنې ځای مکه مکرمه، د هیواد نوم سعودي عربستان، نژاد عرب، تر بعثت مخکې لقب رښتیا ویونکی او امین، د الهي وحیو د راښکته کېدو ځای د غار حرا، د غار حرا موقعیت د مکې شمال غرب خواته، دنده پیغمبري، دین اسلام، د دندې موده 23 کاله، رنګ ګلګون او ځلانده، د ویښتانو رنګ تور، قد منځنی لوړ تمایل، پوزه جګه قلمي، د مېرمنو نومونه خدیجه، عایشه، حفصه، زینب، ام سلوه، جبریه، صفیه، میمونه. د زامنو نومونه عبدالله، قاسم، ابراهیم په کوچنیوالي وفات. لوڼې زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه رضی الله. د اوسېدو ځای مکه مکرمه، د بني هاشمو ځای تر هجرت وروسته مدینه منوره. تحصیلات د پیغمبرۍ تر درجې د الله جل جلاله تر نظر لاندې د جبرائیل علیه السلام په واسطه ورسول شو. د پلار مړینه د مور په نس کې د 2 میاشتو، د مور مړینه په 6 کلنۍ کې، د نیکه مړینه په 8 کلنۍ کې. اصلي روزونکی د اکا ابو طالب و. د واده پر مهال عمر 25 کلن او د خدیجې عمر 40 کلنه. د نبوت پر مهال د عمر 40 کلن و. د مدینې څخه مکې ته د هجرت پر مهال نیټه 611 میلادي چې د هجري قمري اول کال سره برابره ده. لومړنی سفر د خپل کاکا سره د شام بصري ښار ته په 12 کلنۍ کې و. د بعثت وروسته لقب خاتم الانبیا والمرسلین. ټول عمر یې 63 کاله و. د مړینې نیټه یې د 11 هجري قمري کال د ربیع الاول پر 12 د دوشنبې په ورځ. قبر مبارک یې د مدینې منورې ښار.